قدرمنو دا سکندر حيات ناصر خیل صاحب د نن د دې حجرې ته راغلی وو د وخت په وخت دغه شانتې د دې ملګرو دا بنډارونه را جوړوئ مننه یې کوو او دا شعر ورته ډالۍ کومه بیا به یو څو خبرې اورو چې دریابه موږ یې هرکلی هم یې ستاینه کوو دریابه موږ یې هرکلی هم یې ستاینه کوو مخې ته ږدي چې څوک د چا د محبت ګلونه یا د سکندر حيات ناصر خیل صاحب علمي بصیرت ښه لري په ادب پوهه لري په سیاسي سماجي فلاحي ښه پوهه لري غواړو چې د دنه نن یو څو خوږې او ګټورې خبرې واورو خو هغه مخکې ورشو کې د دوی نه موږ یوه خبره اورېدلې وي خلک وایي چې هغه خبره زما زړه ته تر ډېره حده پورې کوزه شوي هم موږ وایو چې دا کرونا چې دی دا وبا دا قهر دی خو دوی وی چې ما چې کومه تجزیه کړې ده نو زه دې ته قهر نه یم نو زه چې هغه خبره دوی زموږ سره شریک کړي زموږ مختصر را سره شریک کړي چې دوی څه نظر لري په دې باره کې لاوله خصوص تاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو د دومره مصروفیاتو باوجود راغلی او مال د عزت راکړو الله دې ستاسو هر شعري حاجتونه پوره کړي او خدای پاک دې په تاسو باندې خپل فضل او خپل رحم وکړي او چې مال د عزت راکړو زما په خیال باندې په نن دور کې څوک چې د چا ځای ته لاړ شي نو هغه د خپل دغه احسان په ځان وګڼي چې زما ځای ته راغللو نو ستاسو د ټولو شکریه او دریاب صاحب د کرونا خبره وکړه نو اکثر خلک وایي چې دا قهر دی خو زه په خپل نظر چې زه ګورم نو زه یم چې دا د الله تعالی یو رحمت دی د هغې وجه دا ده چې موږ ساینسدانان لیږو چې د فضایي الودګۍ په وجه باندې د دنیا د تباهۍ ته مخ شوې د بارودو په یو ډېر باندې پرته ده د دنیا نه چاپېره چې کومه شړۍ دا هغې ته اوزون هغه تحت ورته وایي که نه نو وی چې په هغې کې سوري شوي دي د فضایي الودګۍ په وجه باندې نو دنیا لګیا وایي چې ونې نالوئ او یو شی کوئ او بل شی کوئ ټوله دنیا په کوشش او په دغه کې لګیا خو چې کوم دی خوند دی نه کوم نو الله تعالی د انسانیت د بچ کولو دپاره دا مرض راوستو نو کارخانې ودرېدې بټۍ ودرېدې ګاډي ودرېدل او هر څه ودرېدل او 50% فضایي الودګي د دې کرونا په وجه باندې ختمه شوه او بیا چې کوم دی نو هغه د اوزون هغه تحت چې کومه شړۍ هغه چې کوم دی هغه سوري و چې 50% ټپ شول نو زه یم چې دا خو د الله دی چې دا ټول خلک ټیک ده چې کسان به پکې مړی خو د یو غټ مقصد دپاره معمولي قرباني دا څه داسې غټه خبره نه ده نو زه یم چې دا د الله رحم دی او بل عذابونه دا شی نه دی په قرآن د دې نه ډک دی چې کله عذاب راځي دغه زمانې پیغمبر یا د الله چې کوم توسي هغه ته الله وایي چې ته د خپل ملګري او تاسو اوسئ او اوس یو چې عذاب راځي نو هغه عذاب کې بیا چې کوم دی سپی پیشو ولي او غوث او یو نه پرېږدي هر سره تباه کوي نو عذاب نه دی بله خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې داسې مرض راشي داسې اوبا نو دا شهید چې په دې څوک مړ شو نو په عذاب کې خدای پاک چاله شهادتونه نه ورکوي نو دا د الله رحم دی او زه خو یم چې پزله دی چې دا دنیا یې بچ کړه د دې په دغه باندې و عشق کړه چغه چې پیدا شو لیونی بشر پیدا شو حسن ورې پیدا یری چې د ټول نظر پیدا شو یو چغه د دې خاورې د ازل پردو ته لاړه یو پردو کې پټ واوري پر تاسو شرر پیدا شو